لمنځ کوم بیا هم زما په رزق کې اضافه نه راځي، لمنځ کوم بیا هم زما په کاروبار کې ترقي نه راځي، لمنځ کوم بیا هم د مشکلاتو څخه نسب وتلی. ګوره ته پر الله باندې حکم مه کوه، د الله سره داسې سودا مه کوه چې یا الله زه ستا دا حکم پر کوم ته به زما دا کار راکوي. ګوره پر الله باندې امر مه کوه، لمنځ دا د الله یو حکم دی. الله وایي زما بنده که په هر حالت کې که بیماره یې که د رزق کم دی که په مشکلاتو کې لمنځ تا باندې فرض دی، لمنځ به ته خامخا ادا کوې. ګوره که چیرې داسې وایي د لمنځ کولو سره سره به د انسان په ژوند کې ترقي، د انسان په کاروبار کې ترقي، د انسان مشکلاتو ختمېدل که چیرې په دې لمانځه سره راتللی، بیا به ټول صحابه کرامو جنګونه نه کول، بیا به د دونه غټ تجارتونه نه کول، د دونه غټ کیسې بیا نه کولې. ګوره لمنځ د الله یو حکم دی، د لمانځه سره سره که چیرې ته د الله پر دې نور احکاماتو باندې هم عمل وکړې، هغه وخت به ستا په کاروبار کې هم برکت راځي. لمنځ کوم بیا هم زما په رزق کې اضافه نه راځي، لمنځ کوم